په کونډه مین شوی یم. نو داسې چل دی چې کور والا ماته په یو قانون هم اجازه نه راکوي. نو زه دا اوس څنګه وکړم؟ او زړه مې چې دا په یو قانون هم نه صبرېږي دی د کونډې نه. د څه شي نه؟ لکه کونډه ده ښه، خو د هغې چې دا یو زوی لري تر اوسه نه وایي چې دا مېړی مړ شوی دی، پوه شولې، او یو زوی لري، او چې دا په هغې مین یم هغه په ما مین شوی. د ټلیفون د لارې مې پیدا کړی دي خو مجازي والا نه ده، او ما ته کور والا په یو قانون هم اجازه نه راکوي. نو مسأله داسې ده د زړه سره اول خو زه یو څو خبرې درته وکړم، بدې خو به انشاءالله در باندې نه لګېږي. نه 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 دا ټول ځوانان دې واوري. دې ښځې سره تا په ټلیفون باندې رابطه سوې ده نه؟ په ټلیفون په ټلیفون کې هم سره پیدا کړي دي نه؟ لکه ټلیفون باره کې خو ما هغه خپله ټلیفون دومره نه یوز کوي، نو د ډېر لږ وخت کېږي چې د هغې خاوند مړ شوی دی. ښه، یعنې د تا دې په الله قسم یې ته شرمېږي نه د یوې ښځې خاوند مړ شوی ده او بیا تا ډایرکټ له هغې سره له یوې لارې بلې لارې رابطه جوړه کړې ده. که داسې چل د تا له خور سره کونډه سي او یو بل څوک راولاړ سي، یا دې له لوره سره خدای مه کړه یا له بل چا سره، او هغه دې ډایرکټ راولاړ سي، بیا دې له پردو خلکو سره رابطې جوړې کړي او مینه دې ورسره وکړي، عاشقان دې سي، آیا د خپلې خور دپاره دې هم دا څه قبلوي د زړه سره؟ وبخښئ دلته زنګ راغلی بېرته د سره وه، ډېر زیات وبخښئ زنګ راغلی، هغه ټیم کې اواز دې قطع شو. ښه، ملکه چیرې دا اوس د یوه زنانه کونډه سوې ده، لږ وخت کېږي کونډه سوې ده او تا یې لمبر پیدا کړل، بیا ورسره عاشق هم سوې، بیا دې د پردي مسلمان عزت هم تر پښو لاندې کړل، د پردي کورنۍ عزت هم تر پښو لاندې کړل. که دا کار د تا له خور سره یا د تا له لوره سره یا د تا له مور سره یا د تا د فامیل زنانه سره که خدای مه کړه داسې چل وسي او د تا د کور یو څوک مړ سي او بل کس ډایرکټ له د تا له دغه زنانه سره رابطې جوړ کړي، د خپلې خور دپاره یا د خپلې لور بل چا دپاره زنانو دپاره به یې قبول کړي؟ به قبول نه کړم، خو اوس درته زه په بل واضح وایم، ما چې دا په دې روب کې ډېر زیات ګناهونه کوم. خبره پرېږدم چې تا سر خبره سر خلاص د ځوانان د مسلمانانو هم سر خلاص کړي. ګوري دوستانو، اوله سر که ځان دپاره ژوند غواړي الله د خوشحالۍ ژوند درکړي، د بل مسلمان عزت ته به هم ګوري، د بل مسلمان عزت به هم تر پښو نه لاندې کوي، ځکه دا دنیا الله جل وعلا وایي وتلک الایام نداولها بین الناس، الله وایي دا شپې ورځې زه رااړوم رااړوم د خلکو په منځ کې. د بل مسلمان له عزت سره ټلیفوني تماس کول دا ناروا ده او حرام ده. د بل مسلمان دا د بغه مسلمان په عزت حمله ده، د هغې کورنۍ په عزت حمله ده، د هغې کورنۍ هر څوک کوي. ګوره د زړه سره ته د خپل کور کې داسې قیاس در واخله، اوس د تا دپاره اوس مثلا که دا نکاح ته وم کړې په دې کې به تاسې ته څو مشکل پیدا کېږي. ته به ټول عمر په دې ښځه باندې که نکاح ورسره وم کړي تا به زړه باندې شکمن نیسي. د دې ښځې خو په ټلیفون کې له ما سره رابطه وه، کیدای شي له بل چا سره هم رابطه کړې وي. افغان صاحب متوجه یې دې ځای ته که نه یاست؟ بالکل قاضي صاحب، د هغې زنانه به په تا زړه مطمئن نه وي چې دې سړي خو له ما سره په میډیا کې رابطه پیدا کړې وي، کیدای شي له بلې ښځې سره هم رابطه وي. د تاسې ژوند خود به خوده بیا وروسته په خرابیا باندې ځي. اوس خو به شهوت پسې اخیستلی وي یو څوک یو انسان، لیکن په دې میډیا کې چې کله عاشقان کېږي یا څو خبرې په یاد نیسي، دا ځوانانو ته د زړه یعنې د زړه له درده دا خبره ورته کوم، که یې مني یو وارې مو کور ودان، که یې نه مني دوه ځلې مو کور ودان. کله وخت چې تاسې په میډیا کې عاشقان کېږي یا د یو مسلمان عزت باندې حمله کوئ، یا د ټلیفون له لارې یا د رابطې له لارې یا له بلې له بلې له بلې لارې، تاسې څو خبرې په ذهن کې وساتئ. اوله خبره دا په ذهن کې وساته چې که د تاسو نکاح وسي، کور مو جوړ سي، دا به بیرته د تاسو په بدي باندې بدلیږي، په نفرت باندې به مو بدلیږي، په یو بل باندې به شکمن یاست. ولې؟ ځکه د تا رابطه په ناروا باندې سوي ده، د تا رابطه په حرامه لاره باندې سوي ده، د تا رابطه د بې عزتي په لاره باندې سوي. تا د مسلمان عزت تر پښو لاندې کړی. دا عامه خبره کوم، تا ته نه وایم، عامه خبره ځوانانو ته کوم. ولې؟ تاسې دا رابطه جوړوله، دا ښځه اوس تا راواده کړله، نکاح دې وکړه، کور ته دې راوسته، ته به د کوره د باندې وځې، نو د تا په زړه کې به شک وي درته چې زه خو د ښځې سره په ټلیفوني میډیا کې میلاو سوی یم، کیدای شي دا د ما ښځه له بل چا سره هم ټلیفوني رابطې ولري. که نه ویم تو به شکمن یې. عمر جان پوهېږي په خبره که نه پوهېږي؟ بالکل. اوس کیدای شي دا ښځه به عزتمنه وي، ته به عزتمن یې، بل به عزتمن یې، بل به عزتمن یې، خو تا ته دا ژوند زندګي درته سور ور جوړېږي. ولې جوړېږي؟ ځکه تا ناروا کړې ده، د مسلمان عزت دې تر پښو لاندې کړی. اوس که ته دې باندې وځې، د تا ښځه به عزتمنه وي، خو تا ته به شیطان شکونه درته اچوي چې دا ښځه خو تا په ټلیفوني رابطې پیدا کړې، که اوس د ما د خلاف له بل چا سره ټلیفوني رابطه، ښځه به دې ته به ښه سړی یې، لیکن ښځه به در باندې شک کوي چې له کوره دې باندې وځې چې دې سړي خو له ما سره په ټلیفون کې رابطه کړې وه، دا که په له نورو ښځو سره رابطې ولري زه به یې څه کوم؟ خبره پوهېږي؟
خبره پوهېږي اوس ګورې ټولو ځوانانو ته وایم قربانه که موسم سبا به لور لري د زړه سره سبا به لمسۍ لري سبا به کور لري سبا به خاندان لري مه کوئ د الله خاطر وکړئ د بل مسلمان عزت ته په سپکه سترګه مه ګورئ د بل خور عزت ته په سپکه سترګه مه ګورئ د بل مسلمان عزت ته فامیل ته که مو په بده سترګه وکتل د دې انتقام به رب العالمین جل وعلا درنه اخلي اوس ګوره دا زنانه درته پیدا شوه دا درته پیدا شوه بلکل د مور و پلار ته ووایاست پلارجانه مورجانې دغه ځای کې زه غواړم چې نکاح وکړم او بیا ګوري دا مور و پلار چې کله وخت کې تاسو ته اجازت نه درکوي دا د تا حق د شرعا چې ته دلته نکاح وکړه مور پلار به یې د تا ومني لیکن خبره دلته یو بله ده ته ډېره تجربه لرې که د پلار ډېره تجربه لري پلار به لري منمه خو ګوره ښه کاري صاحب زه اوس به دوه خبرې وکړم چې زه دلته ما نه به ډېر زیات ګناهونه کېده ان به تر دې حالته زه رسېدلی وم چې ما به یو سجده خدای ته نشو کولی خو چې کله زه دې سره غږېږم دې نه مخکې زه اول عاشق نه وم نو دا څو میاشتې کېږي اول ما ثواب دپاره غوښتم دومره وخت مې ګناهونه وکړه دلته آین د جنۍ په کیس کې مې د ملک زه لاړم تر اوسه کیس مې ملا خلاصولی دي مله زه غواړم اوس یو ښه کار وکړم نو چې دی ما دغسې سوشل میډیا کې هم داسې نه دی پیدا کړی ډېر په بل سیستم نو اول کې نه عاشق وم نه بل نو ما داسې غوښتم زه یو ثواب کار وکړم که دا و ثواب ده که ګناه ده ما ځکه ثواب کار د زړه سره د زړه سره د ثواب کار دې همدا وکړه پلار دې خوشحاله کړه هغه تر ډېر ډېر د ثواب کار ده مور دې خوشحاله کړه هغه دې تر ډېر ډېر د ثواب زه په دغه ساعت رالم که نه کاري صاحب چې هغوی ما نه خفه کېږي او دا اوس زه خو واکسم خبره زه د تا د ژوند د تا د خوشحالي په اړه دا دومره خبرې مې درته وکړې اوس که درته یم چې ورځه ورسره تخته وایي اله ورسه درسره بارې کړه تخته وایي چې چیرې تلې ورسره ځه اوس که مې دا خبره درته کړې باید څنګه خبرې دې راته زه د تا د ژوند د تا په آینده کې د خوشحالي خبره درته کوم او ته لا اله الا الله لا اله الا الله پلار به تجربه لري پلار ته قناعت ورکړه که چیرې پلار در سره راضي سول د ژوند دی او د زندګي او د کورنۍ دی پکې خیر ول ویې کړه الله حق درکړی دی اوس دا مینان سوي عاشقان سوي یاست خو د بل وخت دپاره ما دا عامه خبر یو د تا دپاره نه د ټولو خلقو دپاره مې وکړل چې د الله خاطر وکړي د یو بل عزت تر پښو مه لاندې کوئ د یو بل ابرو تر پښو مه لاندې کوئ دا که سبا له دغې ښځې تا ته الله جل وعلا لور درکړله دا لور به دې رالوسي بیا به ته ورته ګورې چې له نورو خلکو سره رابطې جوړوي او تا مخکې خبره وکړي چې په بله لاره مې رابطه ورسره که بیا دې تا زه څه درته وایم مه دې زړه سره ما په خبرو ځان راسره پوهه کړي د مسلمان عزت دومره لوی شی ده دومره لوی شی ده ځوانانو ته نه معلومیږي تاسې پوهیږئ تر ټولو سخته سزا د زړه سره په اسلام کې د چا ده سخته سزا په اسلام کې معلومیږي درته چاته معلومیږي قاري صاحب د مشرک سخته سزا د چا ده د بل مسلمان ناموس ته بېعزتي رسونکی که تاسو خیال کړی سخته سزا په اسلام کې رجم ده چې د بل مسلمان بېعزتي ناموس بېعزتي تېری دې ورباندې وکړه د تا سزا رجم د وزنې به دي ولې دومره سخته سزا د بل څه شي نشته ځکه د مسلمان عزت الله ته تر هر څه مخکې ده د مسلمان عزت د مسلمان د ناموس عزت دا تر هر څه رب العالمین جل وعلا ته مخکې ده که چیرې اسلامي حکومت وي تاسې د دې ښځې سره ټلیفوني رابطه ساتلې تا ته باید سزا درکړل شي په اسلام په شریعت کې ځکه دا د مسلمان عزت ده دا د یو چا لور ده د چا خور ده د چا د فامیل یوه زنانه ده اوس دلته زه تا ته وایم چې د پلار سره د مشوره مهمه ده د زړه سره له مور سره هغه تجربې لري هغه دا ته سبا په آینده کې ژوند لري زندګي لري پلار به دې تجربه لري ته بې نه لري ته به قریب لري دوست به لري هغه څه تا ته نه معلومیږي چې هغه